خو بسم الله الرحمن الرحیم راځو موږ تاسو خپل درس ته ملټي ټریک صحیح ده. ګورئ په ملټي ټریک کې دلته مختلف کمانډونه دي چې عموما چیرته کار ورځنه اخیستل کېږي. دا چې ملټي ټریک دی نوم یې ملټي ټریک دی، نو عموما کار یې هم ډېر چیرته دی په ملټي ټریک صفحه کې دی صحیح ده. راځم اول د دوی لپاره چې ټرکونه موږ تاسو ایجاد کړو. ټرکونه عموما چیرته دي په ملټي ټریک کې دي صحیح ده. راځم یو نوې ملټي ټریک صفحه خلم. دغه ته څه ویل کېږي؟ ټریک ویل کېږي صحیح ده چې دا مختلف ټرکونه دي. نو راځم اوس دلته ملټي ټریک ته اډ ټریک دلته ګوره 3/4 برخې دي چې موږ تاسو مونو ټریک، سټورو ټریک، 15.1 اډیو ټریکونه جوړولی شو. او د میکسر دپاره دی ویډیو ټریک دی، ډپلیکیټ ټریک دی او ډیلیټ ټریک دی چې دا مختلف کارونه کوي صحیح ده. اول راځم دلته ته وي اډ مونو اډیو ټریک. مونو خو پیژنئ یو چینل ټریک په کومو حالت کې مثلا موږ تاسو یو ټریک اضافه کولی شو. راځم دلته یو غږیز کلیپ راخلم، مثلا فرض کړئ دا یو صحیح. راځم دلته دا غږیز فایل ګوره کله مثلا دوه دانې یا درې دانې ما راخیستي صحیح. دوه درې غږونه شول مثلا دا خبرونه دي، دا بیکګراوند دی صحیح ده، دا مرکې دي، هر شی د مختلف هغه دی. تاسو اوس غواړئ چې د دغه دوه په مابین کې د ده او د دغه مابین کې یو بل ټریک تاسو څنګه کړئ اضافه کړئ. نو د په خاطر باندې یو خو اضافه کولو طریقه یې داسې ده چې مثلا ته راځې اول دا ټریک ورته راوړې، بیا دا ټریک د لاندې راوړې، دلته یو څنګه شو یو ټریک اضافه شو. خو نه داسې چې مثلا موږ تاسو دومره وخت په باندې ضایع کړو. زه چېرته که چیرې په دغو باندې ته سلیکټ وکړې دلته ټریک اضافه کېږي، که په دغو باندې کلیک وکړې بیا دلته ټریک اضافه کېږي. نو راځم زه غواړم چې دغه دوه په موبایل کې څنګه وکړم یو ټریک اضافه کړم. راځم ملټي ټریک ته دلته ورته وایي چې دا اوس کوم ټریکونه دي، مونو دي که سټوریو دي. نو ته هم باید دلته څنګه وکړې یو اډ سټورو ټریک څنګه اضافه کړې. کله چې په دغه باندې کلیک وکړې دلته خپله یو ټریک څنګه کېږي اضافه کېږي. بیا کولی شو مثلا موږ تاسو دلته د دوی لپاره یو بل غږیز فایل واخلو او دلته یې ورسره یو ځای کړو صحیح ده. سم په باندې خلاص شو. یا مثلا غواړئ چې دلته یو مونو ټریک تاسو اضافه کړئ. اډ مونو ټریک خالي څنګه کېږي، مثلا یو مونو ټریک موږ تاسو ته دلته اضافه کړي، کنټرول زیډ بیرته د ټریک نه وځي. یا مثلا اډ 15.1 اډیو ټریک. کله چې په دغه باندې کلیک وکړې اوس دلته راشه دا ورته واخله. ګوره اول دلته زه راځم دا سلو کوم، یعنې فقط یوازې دغه یوه غږ اورم صحیح ده. ګوره دوه ټریکه دي که نه، دوه لیولونه پورته کېږي که نه. دا موږ څو ټریک اخیستی وو، 5 اخیستی وو که نه. کله زه دا دونه وزم دا سلو کړم ګوره اوس په دغه کې 2 دانې په دغه کونج کې معلومیږي. دلته وینئ دغه 3-4 دانې نور ټول څنګه دي هغه نه دي، ولې ځکه چې نور ټریکونه موږ نه لرو ورته صحیح ده. او بل مثلا زه راځم یو دا ډیلیټوم، دلته کلیپ ته راځم مونو ټریک یو دانه اخلم دغه یو. کله چې دلته راشم دا هماغه سټورو دی ډیلیټ ټریک، دا هم رایټ کلیک ډیلیټ ټریک. اوس دلته راځئ ملټي ټریک ته یو مونو ټریک اخلئ صحیح ده. اوس مثلا دا راوړئ ګوره دا په یو ټریک کې دی، وینئ دغه غږ څنګه دی یو لیول دی. یا راځئ ډبل کلیک پې باندې وکړه، کله چې ډبل کلیک باندې وکړي اپ 11 ووایه صحیح ده. دلته راځئ سټورو څنګه کړه مونو ته واړوه صحیح ده. اوس کله چې ملټي ټریک ته راشي ګوره نور ټول څنګه دي په 2 چینلو کې دي صحیح ده. سلیکټ نه وباسه ګوره دا په 2 چینلو کې دی، یو دا دی یو دا دی، دا یو څنګه دی په یو چینل کې دی، دا هم څنګه دی په یو چینل کې دی. اوس په باندې پوه شوئ د مونو او سټورو ګوره دغه په یو لیول پورته کېږي، د 2 لیوله د 2 لیوله، ځکه چې مونو او سټورو دلته موږ ته هم معلومیږي صحیح شو. دا شو د اډ ټریکونه چې موږ تاسو څنګه کولی شوئ ټریکونه ایجادولی شوئ. ښه بل دغه نه وروسته اډ مونو باس ټریک دی چې دا خو مې تېره ورځ هم درته ویل چې موږ تاسو کله چې میکسر وي بیا کولی شو د هغو دپاره موږ تاسو ټریکونه اضافه کړو چې هغلته یې فیډر بټنې دي صحیح ده. فیډر باندې یو ټریک بل ټریک مثلا د فیډر په واسطه کولی شو غږ ښکته او پورته کړو صحیح ده. بل دغه نه وروسته چې موږ لرو اډ ویډیو ټریک، یعنې موږ تاسو کولی شو چې یوه ویډیو دپاره یو ټریک څنګه کړو واخلو. کله چې په دغه باندې کلیک وکړم دلته څنګه کېږي یو ویډیو ټریک ماته خلاصېږي صحیح ده. د دې لپاره بیا مثلا موږ تاسو کولی شو چې څنګه وکړو
ویډیو را واخلو دلته مثلا یا غږ ور تغییر کو مثلا په دغه تاسو لیدلې د ځینې هندي سندرې دي بل غږ ورته یې کوي که نه صحیح ده راځئ غواړو چې ویډیو یې ووینئ په دا ویډیو ټراک کې بیا چې دلته درته ښایي صحیح ده او که غواړو چې اډیو یې وګورئ اډیو یې راښلې دلته د اډیو په ټراک کې اچوي اوس دا چېرته موږ ته معلومېږي دلته کله یې داسې پورته کش کوي صحیح ده دلته موږ ته معلومېږي تر څو پورې چې دغه هغه راسي زه ورته وایم چې همدومره بس سر په باندې خلاص شو یو اډیو بیخي ځنه لرې کوئ راځئ دلته مثلا د یو بل فلم ویډیو څنګه کوئ ورته په ځای یوه بله اډیو اچوي دغه مثلا دا خو نغمه ده بیخي ډېر وخت نیسي دا دونه به تېر شو دا بیا استاد څنګه ورسره ثبتېږي نو استاد دغه راځم دلته مثلا دا بي بي سي هغه ورسره واچوئ صحیح صحیح ده مثلا تاسو داسې فرض کړئ چې دا یو خاندان دی بیا راځئ چېرته مثلا فایل ته فایل کې ایکسپورټ باندې وایئ اول خو باید څنګه شي دغه ویډیو ایکسپورټ ټو پریمیر کولی شو هلته موږ تاسو هم څنګه کړو پریمیر ته یوسو پریمیر نه بیا څنګه کړو ایکسپورټ کړو صحیح ده دغه بیا وروسته طریقه هم درته ښیم چې څنګه د دو طریقې نه ایکسپورټ کړو ویډیویي صحیح ده سره باندې خلاص شو ویډیو ډېر سره کار چې دی په پریمیر کې هم یو لینک لري چې موږ تاسو څنګه کولی شو د اډاب اډیشن سره لینک ورکوو هر کوم اډیو مثلا چې غواړو هلته تغییرات راولو دلته د دو سره لینک ورکوو د اډاب اډیشن هم لینک ورکولی شو چېرته اډاب پریمیر ته صحیح ده په ایکسپورټ کې ایکسپورټ اډاب پریمیر صحیح ده ښه بل دغونه وروسته موږ تاسو په ټرکو کې چې لرو ډوپلیکیټ ټرک دی چې مثلا یو ټرک څنګه وي ورته ډوپلیکیټ کې وي راځه مثلا دغه ټرک دی کلیک په باندې وکړه راشه ټرک ته ډوپلیکیټ ټرک څنګه کړلو دوه ټرکه ځنې جوړ شول صحیح ده یا مثلا آلت ورسه نیسئ دا بېرته ډیلیټ کړه کله چې آلت ورسه ونیسئ دغه ویډیو خپله داسې لاندې چرکاش کړي د اډیو په دوو ډوپلیکیټ کېږي په خپله دوه دانې کېږي صحیح ده سره په باندې خلاص شو راځئ دغه ټرک رایټ کلیک ویډیو ټرک دی ډیلیټ ښه بل دغونه وروسته ډیلیټ سلیکټ ټرک اوس غیر فعاله دی ولې ځکه ما کوم ټرک نه دی ورته سلیکټ کړی صحیح ده راځم په دغه باندې کلیک کړم اوس راشه ټرک ته ډیلیټ ټرک څنګه دی فعاله شو دا موږ څنګه کولی شو ډیلیټولی شو دغونه وروسته بل چې د انزرټ فایل فقط څنګه کولی شو یو فایل موږ تاسې راخیستلی شو صحیح ده انزرټ کولی شو چېرته ملټي ټرک ته صحیح ده یو ټرک ته موږ تاسې انزرټ کولی شو بس کلیک په باندې کوئ دلته څنګه کېږي را انزرټ کېږي دا چې وخت ډېر غواړي ما بېرته کاته کړلو صحیح ده ښه راځئ دلته چېرته انزرټ ته زه باید لږ وړه وړه هغه پیدا کړم اوپن دا څنګه کېږي دلته انزرټ کېږي صحیح ده ماس په دې باندې کلیک وکړه راشه ملټي ټرک ته انزرټ هر چېرته چې کرنټ ټایم ولاړ وي همالته څنګه کېږي د هماغه ځای نه مثلا په دغه ځای کې راشه ملټي ټرک انزرټ ګوره صحیح شو سره په باندې خلاص شو یعنې موږ تاسو کولی شو غږیز فایل افټر د ملټي ټرک ته څنګه کړو انزرټ کړو واخلو صحیح ده بل دغونه وروسته بل چې دی میکس ډاون سیژن ټو نیو فایل دغه مې تېره ورځ مثلا تاسو ته یوه پروژه کار کړله صحیح ده چې موږ تاسو دغه دواړه غږونه یو د بل سره څنګه کړو میکس کړو صحیح ده پروژه خو مې د دو درته کار کړې ده چې څنګه کولی شو یو غږیز فایل د بل سره میکس کړو مثلا دا موږ خبرونه دي راځم دلته ورته وایم چې باید د دو غږ دلته باید ټیټ وي کله چې تر دغه ځای پورې رسېږي آر وایې د ریزرټ ټول راخلی مثلا دا په دغه کې غوڅ کړه وي دا ورته شاته کوي او بیرته وي موږ تاسو باید دلته غږ څنګه وي بیرته پورته وي تر کومه ځایه پورې تر دغه ځایه پورې صحیح ده داسې یو شی مثلا موږ تاسو میکسینګ کړل ښه اوس راځئ موږ تاسو کار دلته دی په میکس ډاون کې دلته درته وي انټر سیژن یعنې دغه ټول چې څه دي دا ته ټول سره میکس کوي سره یو ځای کوي
که ورته چې نه سلیکټ کلیپ یوازې دا سلیکټ شوی کلیپ ورځي دلته اوس څنګه دی سلیکټ کلیپ څنګه دی فعال شو نه یوازې زه غواړم چې دغه کلیپ زه څنګه کوم باید میکس کړم که ورته چې نه ټایم سلیکشن یوازې یوه ساحه زه مثلا دغه ساحه زه غواړم چې څنګه کړم میکس ډاون کم یعنی سیف ځای کړم که ورته چې انټر سیجنټ دغه ټول هغه ته څنګه کیوي سمیکس کیوي ګوره دلته څنګه شو دلته یې راوړو صحیح ده سره فلو شو ښه بېرته راځم چېرته ملټي په میکس ډاون باندې پوه شو دا ډېر مهم دی چې کله تاسو مثلا یو هغه میکس کوئ خبرې جوړوئ بیا باید سیف ځای شي دا د پرون درس ښه بل دغه نه وروسته بونس ټو نیو ټرک ته یعنې د و ټرک نه یو نوی ټرک ایجادول راځئ مثلا دلته سلیکټ دغه ساحه چې سلیکټ دی د دونه زه غواړم چې فقط یوازې دغه سلیکټ شوې ساحه ځنې جدا کړم یو نوي ټرک ته صحیح ده مثلا سلیکټډ ټرک څنګه شو ګوره دغه سلیکټ شوې ساحه ګوره په دغه ځای کې چې کوم هغه دی البته د ټول هغه نه څنګه کېږي یو ټرک موږ تاسو ته یو نوی ټرک جوړوي لکه میکس ډاون غونته صحیح ده سره مې باندې خلاص شو ښه دغه نه وروسته بونس ټرک کې چې دی څه شی دی ټایم سلیکشن دی سلیکټ کلیپ اونلی دی یعنی هر یو کلیپ چې سلیکټ وي هماغه موږ ته څنګه وي یو نوی ټرک موږ تاسو ته جوړوي صحیح ده لکه موږ تاسو چې ډوپلیکیټ یو ټرک موږ تاسو ډوپلیکیټ کولو صحیح ده دومره هغه نه دی بل دغه نه وروسته ایکسپورټ ټو اډاب پریمیر دی چې موږ تاسو څنګه کول دلته هم کولی شو موږ تاسو یې پریمیر ته څنګه کړو انتقال کړو یعنې پروژه شاید هر څه تکمیل شول افیکټونه دي ساوند افیکټونه دي ټول هم جوړ کړل غواړي چې اوس پریمیر ته د ویډیو سیف ځای کې ته چیرته ایکسپورټ ټو اډاب پریمیر کله چې په دې باندې کلیک وکړي اتومات پریمیر څنګه کې خلاصېږي تېره ورځ مې درته کار هم کړل صحیح ده دغه نه بل وروسته چې دی مترنوم دی یعنې چې موږ تاسو کولی شو اضافي غږونه جوړ کړو کله چې دا ټول ډیلیټ کړم ښه مترنوم یعنی زه کولی شم اضافي غږونه جوړ کړم صحیح ده راځئ دلته انیبل اوس څنګه دی ګوره انیبل دی تاسو کوم غږ دلته وروئ نه نشته دی که نه راځئ دلته ملټي ټرک ده دا ورته فعاله کړه کله چې دا فعاله کړه دلته خپله مترنوم خپله ځان ته یوه غ لري صحیح دی د غږو ایجادول دي راځئ دلته بیا نور مختلف شکلونه لري مثلا تبله دی ګیتار دی څه شی دی بیپ دی صحیح دی د غږ ایجادول دي دونه بر علاوه موږ کولی شو خپل افیکټونه خپله ورته پیدا کړو او دلته کار ځینې واخلو دغه نه وروسته بل چې دی انیبل کلیپ کی فریم ایډیټ دی یعنې کله چې موږ تاسو یو غږیز فایل راواخلو غواړو چې د دې کی فریمو کې تغییر راولو مثلا بعض ځای کې د غږ ښکته کړو بعض ځای کې پورته کړو د په خاطر باندې چې میکسینګ موږ ترسره کړو که نه ګوره اوس هر یو څنګه کېږي کار کوم کله چې زه راشم دلته ملټي ټرک ته دا غیر فعاله کړم بیا موږ تاسو نشو کولی چې په دې کې څنګه وکړو تغییرات راولو صحیح ده دا چې کله انیبل شي دا یو د په خاطر باندې ښه ده چې کله موږ تاسو پروژه ټوله تکمیل شوه بیا چې هر هغه ته مثلا هغه ته هر ټرک ته وړې بیا په دغو کې که ته نه کلیک وشي هم تغییر نه کړي راځي تر څو پورې کوم اشتباه درسره جوړه نه شي صحیح ده سره پرې باندې خلاص شو که چیرې دا فعاله وي بیا کولی شو مثلا تغییرات موږ تاسو کې راولو صحیح ده ښه د هغو نه وروسته دغه یو ټرک به زه ډیلیټ کړم دا کوم ټرک دی نوم دی دا به راشي دلته دا به غیر فعاله خپله به ورک شي ښه بل د هغو نه وروسته فلی اور لافیټ څه شی دی آف کلیپ یعنې د یو کلیپ غږ په بل کلیپ باندې راځه ما دلته دوه دانې کلیپونه راخلم مثلا یو دا دی او بل دواړه یو شی شو یو دا یو دی فرض که همدغه یو دلته د موبایل غوڅ کړم چې دوه دانې شي ګورئ اوس زه چې کله مثلا دغه کلیپ دوی ته نږدې کړم دا بېرته سبسته شو که نه یو کلیپ ځنې جوړ شو که نه کله چې زه مثلا دا کلیپ په سر باندې ورولم داسې سري لیکې درکې وي درته وي چې دغه داسې ورو ورو ختمېږي بیا وروسته دغه شروع کېږي دا کلیپ درته ښایي صحیح ده ګوره یعنې یو کلیپ د دواړو کلیپونو غږونه ګډ شول ته ورته وایې
چې زه کله دا کلیپ په دغه باندې ور په سر کړم تر دغه ځای پورې غږ باید څنګه شي ورک شي چې دا ورته فالوي. اوس چې کله پلی کړي اوس په دستي څنګه کېږي دغه بل کلیپ غږ شروع کېږي صحیح ده. دا یې بېرته څنګه کوي مثلا ورته غیر فاله کوي. اوس دلته فډ ان او فډ اوټ راځي ګوره د باندې پوهېږئ. یو که چېرته راشي مثلا دلته ګوره په دغه شکل څه هغه وینئ دا سریلي کې کله چې دلته پلی کړي ګوره ورو ورو پورته شو دغه که نه ګوره یو مثلا دلته راځي ورته وایي چې دا غږ باید سوکه شي ګوره یعنې یو غږ په بل غږ باندې صحیح ده. یو مثلا ته داسې ورته سر کوې دلته خپله دا خپله څنګه کېږي داسې دغه کیفریمونه ورته ایجادوي تر څو پورې یو غږ ورو خلاص شي بل غږ پورته شي سره په باندې خلاص شو. دا و د ملټي ټراک درس. زه به دا سټاپ کړم.